الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا قرآن الكريم دا تفسير او دا ترجمه په دې مبارک درسونو کې موږ د الله په توفیق سره اتمه سپاره کې د سورة الاعراف آیت نمبر 15 ته رسیدلو. اتمه سپاره کې سورة الاعراف 15 نمبر آیت ته موږ رسیدلو. په دې اخرنی آیتونو کې الله رب العزت دا خبر بیان کړی وه چې کله الله ملائکو ته ووایي چې سجده ولګوئ آدم علیه السلام ته، نو ټولو سجده ولګوله سوای د ابلیس نه. به ابلیس الله ورټو ویشړو. هغه هم یوه خبره الله ته وکړه چې زه به ستا دا بندګان ګمراه کوم. بیا الله آدم او حوا علیهم السلام جنت ته ننویستل. هلته د ونې نه منع کړو او هغوی نه هغه کوتاهي هغه وشوه او هغه ونې ته نږدې شو، د هغې نه خوراک وکړو. الله رب العزت د جنت نه راکوز کړو دنیا ته او دلته به ژوند تېروئ څه وخت پورې. بیا آخرنی آیت کې دا خبره بیان شوې وه چې په دې ځمکه کې به تاسو ژوند تېروئ او په دې کې به مرئ او بیا به د دې نه په دویم پیر راویستلی کېږئ د قیامت په ورځ. اوس د دې نه بعد دا واقعه خو بیان شوه چې آدم علیه السلام جنت ته د نشې او ابلیس هغه ته وسوسې ور واچولې او هغه یې پرې نښود. یو خو د هغه دا اراده و د ابلیس چې دوی د عورتونه ښکاره شي او داسې شی وه چې کله هغوی د ونې نه خوراک وکړو الله وایي د هغوی عورتونه ښکاره شو. بل دا چې د هغوی د دې کار د لاسه الله هغوی د جنت نه راوویستو او دا م ابلیس غوښته. اوس دا واقع بیان شوه، دې نه فایده سره وته. فایده اوس دا ده، الله اوس تا ته نصیحت کوي. بنی آدمو ته به الله یو څو وصیتونه کوي چې ای د آدم بچو دا یو څو خبرې یادې ساتئ. واقعه خو تاسو واورېده، واقعې دا د عبرت دپاره او واقعې دې دپاره چې دې نه خلک فایده واخلي. دا د مزو اخیستو دپاره نه وي چې قصه بیان شوه چې آدم علیه السلام داسې و او ابلیس بیا دا چل وکړو او بیبي حوا داسې و او بیا راووتو جنت. ولې دا واقعه بیانېږي؟ الله قرآن کې دا خبره یو څو ځایونو کې کړې ده. لقد كان في قصصهم عبره. الله وایي د دې پیغمبرانو په دې قصو کې د پخوانو امتونو په قصو کې عبرت پروت دی، د سوچ او د فکر دپاره بیانېږي. دا واقعه چې بیان شوه نو اوس بیا یو څو وصیتونه واورېدل الله طرف نه چې د آدم بچو ته دي، بني آدمو ته. موږ ټول بني آدمو کې یو که نه؟ اوس که څوک وایي چې ما له جدا خطاب پکار دی، نو هغه بله مسله ده. خطاب بني آدمو ته دی. الله وایي د 26 آیت کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا بنی آدم، اے اولاد آدم علیہ السلام. دې ځینه سلور نداءات دي، یعنی سلور اوازونه د الله طرف نه. یو دا دی اے اولاد د آدم علیہ السلام، قد انزلنا علیکم لباسا، یقینا را لېږلی دی موږ تاسو ته جامه، یا را لېږلی ده موږ تاسو ته جامه. دا د الله یو نعمت دی. الله را دی چې ما تاسو له لباس در کړی، جامه مې در کړې. فایده پکې څه ده؟
یواری سوآتکم وریشا چی پٹی عورتون استاسو او جامد ڈول. جامو کی گورا غٹی دو فائدی دی. بنیادی فائدہ پا جامو کی اگا عورتون پٹی دل دی. زیادی پیدا دا چی ڈول دی. ڈول زیادی دی. اصل داری چی دی سر عورت پٹی گی دا بنیادی فائدہ دا. او زکا دا یاد کئی دمر لباس اچول واجب دی، فرض دی چی عورت پی پٹشی، دا واجب دی. پا دی لپاسا بیا زیادی کتا اچھے اگا بیا کی دیشی دا مستحب درجہ کی راشی، کی دیشی دا جائز پا درجہ کی راشی. خو عورت پٹولو پوری لباس سے دے واجب دی. دمر لباس لازم دے پا نارینو زنانو بانی چی دا عورت پی پٹشی. وریشا پا دی که ڈولو دی. نو سوچ کوئی دی لباس تے جسو موچت نعمت دی. کچرت دی انسانانو دا جامی نوے او دا لباسی نوے سمر بدرنگ وقت کاری دی. او دا گئی نمخ کی چی بدرنگ کاری شاگئی نمخ کی دا عورتونے چی بے کاری دی سمر و بدحل بوئے. او ذکر تاسو بدا باز مخلوق لیدلی پا دی زنگلاتو کی اسی دا دنیا نلری دی ایسو من پیجنی زناور دی. او اگوی دا سی معمولی گنتا کی پانے او دا پا دی عورت پوری خاص پاک اندام پوری لگولی نور دا قشانگر جنسی شیخ کاری. نو پا دی لباس کی غٹ فائدہ عورتونو پٹی دل دی. نو دویم دی که ڈول پروت دی. سمر خیستخ کاری چی کلی او سڑی راو لگی نوی جوڑ زان لجوڑ کی مزیدار جوڑ کی دا جامع سپا سترا چی سمر مزیدار پیخ کاری. او کرده با جسم کی سل عیبون دی اگر طول دی لباس تلاسا پٹش. نوزک اللہ دلتا دا نعمت منگتا رہے دی چرا آدم دا بچو دا نعمت گو ریاد ساتھی. دا اللہ تا اسر احسان کڑے او اللہ تا اسر خکڑی دی چی لباسی در کڑے. خدا ورسر یاد کا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ او جامد تقوی دا دیر غرد. دی دو معنی دی. جامد تقوی یعنی تقوی لازم دا غبی دیر اہم دا. لباس دو قسم دا، یو باطینی پٹ یو ظاہری خکارا. نو باز خلق دی خکارا لدیر باز نا بلکہ دیر خلق کم لباس لا احتمام ورکے. ظاہری لا باطینی چی کم تقوی دا غبی کنی. نو اللہ دا سنی تقوی دنی ریش جامد تقوی. ذکر شاعر شعر ویلے عربی کی زبان ترجمہ ہوئے ما حاصل دا دے وی کتا دیری جامی پزام بانی روا چھے خوچن تقوی لباس تا پکی نو تبیام لگڑی. تقوی لباس سا مطلب دے یعنی ازرکی دی تقوی نہیں دا اللہ نے یہ رنی تا لگڑی. نیو مطلب داری چا اللہ وی جی سید ظاہری لباس خوچت نعمت تے دے خیال ساتل غواری او دا سنے پتہ کی پورون خیلی بنیادی مسئلہ دا نہیں رشی دا زر تقوی او دا دیرو خلقو کی دا بیماری دا. نو بلا معنی پدی کی اقدام پرتا دا بلا فائدہ چی لباس اچھوئی دا ظاہری لباس خو آغا لباس یا دا تقوی دے معنی دا آغا لباس یا دا شریعت موافق دا بکن پرتا. یعنی ظاہری لباس دی سی جوڑ کا لکہ سنگ چیتا تا اللہ و دا اللہ رسول ویلی تھی. ظاہری لباس دی سی جوڑ کا لباس تا تقوی. دا تقوی لباس لین دا چی آگا لباس چی آگا دا شریعت خلاف ورزی پکی نہیں. دا حیاء و دا عزت درون لباس اچھو درن جامع بدن بانی اچھو نو درون بخکاری. نو درن جامع لکہ مثال دا سی جامع استعمال ہوا چی پاگی کستا بدن نخکاری لنڈ تنگ جامع دا تقوی جامع نا دا. نو بیا دا نارینو دا پارا آگا رنگون استعمالو چی آگا دا نارینو دی. ها بیا دا فرق شتی چی ہر علاقه کی او دا ہر قوم خپل عاداتی. لکه بعضو قومونو کی بعض آگا رنگون نارینه استعمالی چی آگا زمان قوم کی آگا زنانه استعمالی. نو دا گوی دا پارا صحیح دی خو زمان دا پارا ندی صحیح. زی زمان پا معاشره کی بیدا مشابهت شده چا سرا زنانو سرا. اما اقول جائز دی زکی چی اگوی نارینه دا اچی آگا دا زنانو پوری خاص نده.
نو نارینه د پاره د تقوا جامه دا چې هغه رنګونه استعمال کړي کوم چې نارینه وي او غوره رنګ سپینه ده، سپینه جوړه. ولې زر څښا کېږي پته یې لګي نو اینځي به یې اینځي به یې دې ته رباز ډډې نه لګي، هغه دا رنګینه دوه درې هفتې اچوي. سپینه جامه دا ده چې څښا کېږي زر نو زر به یې پاک کوي. بله سپینه جامه کې سړی ښایسته ښکاري، دروند لباس دی، صفا سوتره پکې سړی ښکاري، مزېدار ښکاري، خصوصا دیندارو خلکو سره هغو له اهم دی، لازم دی تقریبا چې سپینه جامه استعمالوي. هغوی لپاره سپینه جامه ډېره غوره ده په نسبت د عوام. لکه یو عالم دی په سینه کې قرآن پروت دی، حدیثونه، نو ده پورې مزه دا کوي چې د سپین لباس استعمالوي. څنګه چې د عقیده صفا ده، څنګه یې زړه صفا دی، سپین دی، ځکه شان پکار چې ظاهري لباس هم سپین، اگر که دا لازم نه دي. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وایي ستاسو په کپړو کې غوره کپړه هغه سپین رنګې ده، نو دا استعمالوئ او په دې کې مړي هم ښخوئ. وایي دا مطلب نه چې لازم دی، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور رنګونه هم استعمال کړي دي، خو سپینه کپړه څه ده؟ غوره ده. نو دغه شان د نارینو دپاره د تقوا لباس به دی چې دې کې به هغه چلونه نه کوي چې هغه زنانو پورې خاص شي. لکه بعضو پکې داسې ډیزاینونه کړي چې ته به په اولني نظر کې دوکه شي چې دا د جنکو لباس اچولی که دا د هلکانو دی، یا به یې داسې کپړه راوړي چې هغه به د جنکو وي، پړقېږي به او دا غمي به پرې لګېدلي او څه کارونه به پکې کړي او څه ډیزاینونه به پکې کړي. نه نه، نارینه دپاره خپل لباس دی، پورې مزه کوي. او چې څومره د لباس ته تقوا وي دومره به ښایسته ښکاري. که ته پکې ډېر ډیزاینونه وکړې او ډېرې جنکو په شان کې، نو بد به پکې ښکاري. او حدیث کې دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د الله لعنت دی په هغه نارینهو باندې چې د ځان نه زنانه جوړوي او د زنانو چلونه کوي. نو زنانو چلونه کول یو دا دي چې لباس ته هغه استعمال کړي چې هغه د زنانو دپاره وي. نو دغه شان د نارینهو د تقوا لباس دا دی چې پنسې به یې د ګیټو نه بره د ښځو په شان به راکاږي نه. او سبحان الله څه عجیبه وخت دی، اوس د زنانو پیشن دا دی چې هغوی د ګیټو نه بره پنسې ساتي. دا اوس نوی ډیزاین راوتی، زنانې د ګیټو نه بره ساتي او یار ځان پسې د ښځو په شان راکاږي. نو که دې ته ووایي چې هلکه دا د پیغمبر طریقه نه، نو دا ګیټې ښکاري او پړکې ښکاري. او ګوره هغه زنانه دومره بې حیا شوې ده چې هغه دا خبره نه کوي، او دې دومره بې حیا شوې دی چې د شریعت په مقابل کې دې دا خبره کوي. د نارینه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د مؤمن لنګ پرتوګ دا د نیم پړکي پورې. د ګیټو نه اوچتول لازم دي، بیا د دغه ځینې واله نیم پړکي پورې هغه ستا مرضي دی څومره یې ساتي، خو د ګیټو نه اوچتول دا په نارینه واجب دی، یاد کړئ د غوږ کېږدئ. او دا مسله ګوره صرف د مانځه نه ده، دا زموږ خلکو اسانه طریقه جوړ کړې. مانځه ته به زر زر بړي ووایي او بیا چې دروازې نه راوځي بیا یې راکته کړي. دا څه مطلب شو؟ دا خو ګناه ده. که ته مانځه کې د پنسې کته ساتي ګناه ده، که بهر یې ساتي هم ګناه ده. او ګناه وړه ګناه نه ده، ګناه کبیره ده، ځکه چې دې باندې وعید راغلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کم خلک چې پنسې لنګ صادر هر څه چې دی هغه دی په ګیټو له پاسه ساتي، قیامت پر ورځ به دا ګیټې په جهنم کې. دا وعید دی، داسې وړه ګناه نه ده چې ځکه که وړه ګناه وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره سخته خبره نه کول. او د تکبر د لاسې چې بیا څوک راکاږي، نو هغو باره کې خو دا حدیث راغلی دی چې دوی ته به نه الله ګوري، نه به ورسره خبرې کوي او نه به ترې عذاب لرې کوي، څوک چې تکبر د لاسه راکاږي. او مزه هم نه کوي هلکانو پورې دا پنسې راښکاو ده، زنانو پورې مزه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یو لیش دې ځان پسې راکاږي، زنانه دې ځان پسې راکاږي، پنسې کپړه او پورې مزه کوي، زنانه پکې پټوي. خو نارینه پورې دا مزه نه کوي هلکانو پورې. بل دا چې دې پورې به استهزا نه کوي، دا د پیغمبر طریقه ده، واجب ده. بعض وایي لکه خټو کې چې روانې او لکه پهلواني چې کوي، دا استهزا ده، ټوغه ده. دا ټوغې به نه کوي. یو سړی په خپله بېدینی او بل په دین پورې هم خاندي. یو سړی په خپله بېدینی غلط کار کوي او دا مني چې زما دا کار غلط دی،
نو دې د هغول نه ښه دی. ګناه کې واقع په ګناه کبیره کې په بل مؤمن پورې خاندي چې کله هغه ځان د دغه ګناه نه بچ کوي. او یو روایت کې راځي چې پنسې بره ساتل دې کې تقوا ده، د الله نه یره ده، عبادت دی، او دې کې د دې کپړې دپاره اوږد ژوند دی. څنګه ژوند دی اوږد؟ زر خرابېږي نه، زر نه خرابېږي. او دې سره چې عادت شوي که نه، دې سره چې عادت شوي چې کله دې بیا دا پنسې معمولي د دې ګټو سره لګي که نه، نو په سړي یو بوج راځي چې یاره څه چل دی ګورئ. دې مطمئن نه وي، مطمئن نه وي والله. دا بعض چې ویلي معمولي چې داسې ده، معمولي دا پوندې ښکاره شي ژر به دا پنسه داسې راکته کړي. او زنانو ته ګوره هغوی کومې قصې شروع کړي دي. نو دغه زنانو ځان کې د سړو صفت راوستی دی، او دغه سړو ځان کې د زنانو صفت راوستی. نو دغه شان داسې لباس استعمالول چې هغې کې عورت پټي، لکه یو نیم سړی داسې نری جوړی جوړه کړي چې به یې کې عورت ښکاري، یا داسې لنډه تنګه چې خښته ګور شی واضح وي. دا هم صحیح جوړه خو نه ده. په درون لباس باندې سړی درون ښکاري، په درون لباس سړی درون ښکاري. په هره معاشره کې، په هر ځای کې زنانو دپاره د تقوا لباس دا دی چې هغوی د زنانو لباس استعمال کړي، هغه لباس چې هغه لنډ تنګ نه وي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې هغه ښځې ذکر کړي چې هغه به جهنم ته ځي. نو د هغوی صفات یو دا دی چې کاسیات عاریات، جامې به یې اغوستې او لغړې به یې. نو دا عجیبه ده چې جامې اغوستې دي او لغړې دي، نو هغه دا چې هغه جامې داسې دي ګویا کې دوی لغړې دي. دا عام لباس ته د اکثرو زنانو الا من رحمها ربي، مګر هغه چې الله پرې رحم وکړي. داسې لباس به اچولی چې په هغه لباس باندې بیا لباس ته ضرورت دی. هر اندام د بدن ښکاري او لنډې او تنګې. دا هغه زنانې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې جنت ته تله پرېږدي، دوی باندې جنت خوشبو نه لګي، د جنت خوشبو. ځکه چې هغه حدیث کې دی دوی مائلات مومیلات دي، په خپله هم بدکارۍ ته مائله دي او نور هم دغه طرف ته رامایله کوي. د خپل لباس ته لاسه نور خلک هم خرابوي. هغه او بیا خصوصا هغه هلکان چې د هغوی زړونه خو هسې بیماران دي، او چې دا قسمه لباس وویني نو د هغوی زړونه ښه بیماران شي. د تقوا په لباس کې زنانه په حفاظت کې، تقوا لباس کې دا دی چې دې پرده شرعي پرده برقع او دغه شان حجاب نقاب. او برقع هغه کومه چې درنه برقع صحیح شرعي. دا نن سبا چې اکثر برقې چلېږي دا غیر شرعي، دا غمی چې پې دا ډیزاینونه چې یو واسکټي. ما تاسو ته خبره کوله که نه، زه یو پیر لکه ستاسو ذکر کړی مې یو درس کې، یو پیر مې دا واړه بوتلو سودا مې ولاغسته بازار کې. نو جوړه جامې کتل، ما ورته ویل دا جوړه مزداره ښکاري. وایي دا خو برقه ده، ورب الکعبه وایي دا برقه ده. ما مه کوئ دا برقه نه ده، دا خو کمیس دی او مزېدار دی. وایي نه دا برقه ده. دوکان ورته وایم دا څه شی؟ وایي دا برقه ده. ما دا فرق نشو کولی چې دا برقه ده که دا هغه لباس دی زنانې چې کور کې اچي، دا ما فرق نشو کولی. نو اوس دا م وایي دا زنانه او دا زنانه پرېږده، د دې زنانه د کور سړي هم برید تاویي راتاویي، وایي چې زموږ کور کې شرعي پرده ده. دی هم خوشحاله دی. د ده په مخ کې د ده ښځه، د ده لور، د ده مور، د ده خور نری غونته کې صادر او لوپټه به راواچي، په ځان باندې تشي به یې ښکاري، پنډۍ یې ښکاري، جسم به یې ټول ښکاري، او بازار ته به ځي. او دی وایي زه پوښتن یم. که دې ورته مسله وکړه چې یاره الله دا وایي، د الله پیغمبر دا وایي، او داسې یاره بس زمونږ پښتو او دغه وستا پښتو ما لیدلې ده، څه چې پښتو ته یادې. نو دا د تقوا لباس نه دی، دا برقې چې کومې نن سبا راوتي. او بیا د لباسو زنانو د نقاب ته چې وګورو نو سړی
حیران شي زنې پټه کړي زن دا ځای پټ کړی دې ځای کې څه چل چې دا ځای پټ شونډې ښکاري سترګې ښکاري تندی ښکاري مخ ښکاري روزې ښکاري هر څه ښکاري زنې پټه کړې ده دا زنې هم دې دپاره پټه کړي چې مسلمانانو معاشره کې نو کم سے کم چې دا ورته ویله کېږي چې دې څه چل کړی دی پردې کړې داسې دې ته پرده وایي او حیران به شي چې بعضې به خپې پټې کړي جورابې به ورته اچولي او لاسونو ته به یې چې دی نه دستانې اچولي او سترګې او مخ او هر څه به ښکاروي د فتنې ځای ښکاره کړی دی او نور یې پټ کړی درون لباس د زنانه دا په یو څو خبرو دلالت کوي یو په دې دلیل دی چې دا ښځه تقواداره د الله نه هېرېږي دې کې خو شک نشته ځکه ځان پټ ساتي دویمه دلیل دی په دې باندې چې د دروند سړي ښځه ده که واده شوي درېیمه دلیل دی په دې که واده شوي نه چې پلار او ورور هغه دروند درانه سړي دي درانه کورنۍ ده د ښځې په لباس کې د خاوند عزت پروت دی په دروند لباس کې او د ښځې په شرعي حجاب کې د خاوند عزت پروت دی نو زنانه ته په کور کې وی چې دا شرعي دا غیر شي لور خور مور ټولو ته به وی دا بهر خلکو ته یو قسمه ستا ترجماني کوي دا یاده که نو ستا مرضي دی چې ته څنګه غواړې بهر ځان څنګه یادوې په خلکو هغه ستا مرضي ده نور خو غیرتي مسلمان دا غواړي چې د هغه زنانه دي په پرده کې په حیا کې او د هغه د کور یو ښه ذکر پاتې شي د زنانه دپاره تقوا لباس دا دی چې دا به داسې لباس نه استعمالوي چې هغه د هغه زنانو د لباس په شانې کمې چې راډمانې دي یا د انګریزانو یا د غیر مسلمو دا قسمه لباس به زنانه نه استعمالوي دې نه به ځان لرې ساتي د خاوند سره چې نو دا بیا یو ګنجایش دی چې خاوند په مخ کې چې دا هر قسمه لباس استعمالوي په شرط د دې چې دا خاوند که بچي لوی شوي او پوهیږي نو دا بیا غلطه طریقه ده بعض مور پلار نه دا غلطي کېږي وایي دا چې زموږ بچي دي نو بچي دي خو د هغوی هم تربیت روان دی که نه د هغوی تربیت روان دی چې کله هغوی خپله مور ویني په دې حال پلار ویني یا خور ویني مشر رور ویني او د هغوی هم تربیت روان دی کله پلار یعنی زه خو دا ویم چې دا مناسب نه دي چې پلار کله داسې نری لباس اچولی یا د خوب لباس اچولی چې کې بار ګرځېده مناسب نه و دی د بچو په مخ کې راوځي ما ته دا مناسب نه ښکاري که نه تاسو او مور خو مور ده بیا نو دا ما دا خبره ملاحظه کړې ده چې ډېرو زنانو ذهن کې دا خبره پرته چې دا مې بچي دي نو نه په سینه باندې صادر راچوي نه ځان پټوي داسې وایي دا مې بچي دي نو صحیح ده خو هلته هغه بچی په ښه بد پوه شوی دی هغه اوس هوښیار شوی دی هغه جنۍ هغه ستا هغه لور هغه دې ستا دې ښځې ته ګوري او دغه شان لباس به بیا سبا استعمالوي هغې نه خو دې ته سوچ نشي چې یاره دا زنانه د خاوند په مخ کې هر قسمه لباس اچولی شي خو د خاوند په مخ کې اچولی شي بچو مخ کې خو یې نه دي ویلي نو دا یو غلطي شتي په معاشره کې چې د زنانه په کور کې لوی زوی به وي د 11 کالو 12 15 14 او دا وایي دا زما زوی دی د هغه په مخ کې به چې دی نه چې څه یې واچوله او چې څنګه وه دا غیر مناسب طریقه ده دلته د بچي تربیت کېږي بل زنانه له په دې کې حیا پکار ده سړي د حیا نه ورځي لکه زنانه پرې د منګې په ځان راولي په ځان کوم سړی دا غواړي چې زه دې داسې لباس واچوم یا داسې کښېنم چې زما عورت ښکاره شي او زما بچي ما ویني یو هم نه غواړي نو دا یو غلطي ده چې دې ته زما سوچ تللی ده خلک پکې کوتاهي کوي الله وی ولباس التقوى ذلك خیر جامه د تقوا دا ډېره غوره نو جامه د تقوا دوه قسمه ده کومه ظاهري او باطني بنیادي کومه ده باطني ولې بنیادي ده بارك الله فيك
چې باطن په زړه کې د تقوا د جامه د تقوا وه د ظاهره کې هم برابرېږي. زړه کې د الله نه یره وه، دینداري وه، نو ظاهر لباس په دین بیا برابري، ځکه چې د الله نه به یېرېږي. ذلك من آیات الله، دا د نعمتونو د الله نه دي. آیت نه مراد نعمتونه هم دي او نښې د الله د قدرت هم دي. هذا ترجمه صحیح ده. لعلهم يذكرون، د دې دپاره چې دوی نصیحت واخلي. د هر څه دې دپاره دي چې د انسانان ته نصیحت واخلي او سوچ پکې وکړي او فکر وکړي. نو اوس ګوره بل آواز او بل ندا د الله د طرف نه بني آدمو ته، یا بني آدم، اے اولاد د آدم علیه السلام، لا يفتننكم الشیطان، گمراه دی نکی تاسو لره شیطان. واقع بیان شو کنه مخکې، ما د واقعي نه به فایده الی، نو واقعي نه فایده در ووته چې د شیطان نه ځان لرې ساته. ولې؟ کما اخرج ابویکم من الجنه، لکه چې راویستلي دي مور او پلار ستاسو د جنت نه. دې کې الله په موږ کې غیرت را پیدا کوي چې ستاسو د مور پلار سره دومره غټه دشمني دی خبیث ابلیس کړې ده، نو تاسو هم په ځان کې غیرت راولئ د سره دشمني وکړئ. دنیا کې څوک زموږ د مور پلار سره دشمني کوي، موږ سره کوو که نه کوو؟ موږ سره کوو. نو دی ابلیس زموږ د پلار نیکه سره دشمني کړې ده، زموږ د پلار سره زموږ د مور سره دشمني کړې ده چې هغه آدم او بیبي حوا علیهم السلام دي. نو الله وایي چې خیال کوئ داسې نه تاسو ګمراه کړي. ينزع عنهما لباسهما، ویستی د هغوی نه جامه د هغوی د دغه غټ مقصد، لیوریهما سوآتهما، د دې دپاره چې وښیي دوی ته عورتونه د دوی. د دې نه دا واضح شوه چې د ابلیس یو لوی مقصد دا دی چې د خلکو عورتونه ښکاره شي. دا ابلیس غواړي هسې چې عورت ښکاره شي، نو څه به وشي؟ ولې ابلیس ولې دا غواړي؟ او صحیح ده، بحیي به عامه شي. کمې فتنې ته، زنا ته، فحاشۍ ته. اوس ګوره د الله دا خبرې څومره مزیدارې دي. مخکې وایي تقوا لباس اچوي، دلته وایي شیطان غواړي چې دا لباس تاسو لرې کړي. معنی ده چې د تقوا جامه دې کله به بدن باندې وه، نو ته به د فحاشۍ نه بچي. او لوی مقصد د ابلیس چې هغه د دې خلکو د عورتونه ښکاره شي. او نن سبا وګوره حالاتو ته دغه طرف ته خبره نه راوله. د پښتنو د معاشرې خبره کوم، نور قومونه پرېږدئ. بل ورځ موږ یو ځای کې ناست وو، نو بعضو زر باز شروع کړو جو عربو کې وایي دا کار او دا کار. ما ورته ویل ګوره عرب یو خو ملایک نه دي چې دا ملایک چې د ګناهونو نه پاک دي، او نه پیغمبران دي، انسانان دي، ګناه د دوی نه هم کېږي، ګناه زموږ نه هم کېږي. خو غټه خبره دا ده ته ډایرکټ عربو له ورېځې د خپلې معاشرې اصلاح ولې نه کوې؟ عربو له به دې نه بعد راشو که نه. ګوره همیشه چې یو سړی د بل په تنقید کې پروت وي ځان ته یې هېري، ځکه چې دی همیشه بل یادوي، ځان ورته نه ښکاري. او هوښیار مؤمن هغه دی چې اول خپل ګریوان کې وګوري نو بیا بل ته ګوري. نو ته اول ځان برابر که، بیا راځو عربو له راځو که نه. د عربو بیا خپل علما دي، د عربو خپل مشران دي، هغوی به له خپل نصیحتونه وعظونه کوي. ما ورته به اول راشو د خپلې معاشرې له چې پښتانه په کوم حال دي. نو د مخکې ورځو کې یو کلیپ ما کتلی و په نټ باندې، یو کس انټرویو لري د پښتنو نه، عربیان درته نه یم او نه د پنجابیان یادو، ځکه موږ چې کینو یا پنجابیانو پسې خبرې کوو او یا په عربو پسې، او دا موږ جوړ اسمان نه راکوشي.
نو دا کس ورته وایي چې زموږ اخرنی پیغمبر څوک دی او دغه هلکانو له نوم نه ورته کېدای شي تاسو کې چا کلیپ کتلی ما خو کتلی پښتانه وو که بنګالیان وو پښتانه وو که نه عرب وو پښتانه وو په کوم ځای کې وو د اسلام په ملک وو که کفر په ملک اسلام په ملک په کومه کورنۍ کې پیدا دي اسلام کې د کفر اسلام او هغه پښتنو کې پیدا دي چې سهار ماښام هغوی دقه یو ټپه کوي چې که دین څوک دي پښتانه دي هله د پیغمبر نوم نه ورسي پیغمبر زموږ څوک دی یاره وی دومره علم وی زموږ نشته یعنی پیغمبر معلومولو سم علم غواړي اته کاله سبق به وی بیا به ماجستیر کې بیا به دکتورا کې بیا پی ایچ ډي او دا قصې به کوي نو هله به تا ته د پیغمبر پته وي پیغمبر څوک دی دا زموږ د معاشرې حال دا زه د پښتنو خبره ته کوم نو که پښتنو ته دې وکتو نو د ابلیس دا مقصد چې عورتونه ښکاره شي په دې کې ابلیس ډېر حده پورې کامیاب شوی دی که نه دی کامیاب دی بازارونه زموږ ویلې لاړ شه که نه څه پټه پناه خبره کوم نه لري چې زه تاسو ته چې کور کې دننه دا چل شوی دی بازارونه وګوره چې ته ویني چې ابلیس څومره کار په موږ کې کړی دی او څومره هغه کامیاب شوی نو د جنکو غم وجاړو که د هلکانو وجاړو هلته هلکانو له چې راشي نو هغه د جنکو نه پکې بعض زیات شوي دي نو کوم یو ته سړی وجاړو په دې وجاړو چې زنانه بې حیا شوي دي که په دې وجاړو چې هلکانو نه جنکۍ جوړې شوي دي او هلکان میکپ یې کوي هلکان لنډې تنګې جامې اچوي هلکان ګډېږي هلکان ځان سینګاروي دې لپاره چې څوک راباندې مین شي نو کوم ته وجاړو او په کوم یو باندې خبره وکړو که زما دا خبرې غلطي تاسو راته وایي ستا دا غلطي چې موږ خو دا نه دي لیدلي که داسې څوک یې چا نه یې لیدلي ودې وایي ما ته که چا نه یې لیدلي یو کس ومي نو ما ته دا ووایه چې راته چې کومې خبرې کوې دا په پښتنو کې د سره شتي ده بله خبره ده د پښتو کې متل وي نادیده چې پدیده شي رڼا ورځ پې توره شپه شي دا چې اخې مخې د انټرنیټ او دا شینې مینې د پښتنو نه ولیدلي نورو قومونو پخوا لیدلي و موږ لږ لیټ ولیدو نو چې لیټ یې ولیدو اوس د هغه پخوانی زور به تم ټول وباسي که ځکه چې لیټ یې ولیدو او دا شی د انګریزانو جوړ کړی دی هغوی له توجه نه ورکوي ګوري ورته نه خپل کار پې کوي او بس نو دا ټکنالوجي د هغوی د قبضې لاندې ده موږ د ټکنالوجۍ په قبضه کې یو انګریز ګورې په ټکنالوجۍ ځان داسې نه خرابوي چې خپل هر څه پې تباه کوي هغه ټکنالوجي دوه کارونو دپاره ساتي یو په خپل کار کوي دنیا کې به مخکې روان دی دویم چېرته کله نه کله ټایم پاسې کله نه کله داسې ټک وګوري صحیح خو موږ خو وایو چې موږ دا شی لیټ موندلی دی موږ به اوس صبر وکړه دوړم د لتیني پسولي پرېږدي نه ځکه چې غریزې علاقې دي هغوی ته چې انټرنېټ ورته اوس هم لا صحیح نه دی رسېدلی هغوی ته چې رسېدو نو دنیا کوم ځای ته رسېدلې وه نو اوس خو به دغه کمی خو به پوره کوي که نو تباه و برباد شو دې دلاسه ما دا ته ډېره اهمه نقطه مې درته وویل دا د یادولو ده چې دا غیر مسلمه ټکنالوجي د دوی په قبضه کې ده او موږ د ټکنالوجۍ په قبضه کې یو چې کوم طرف ته متاوي هغه طرف ته تاوي او هغوی چې دا انټرنیټ او ټکنالوجي کوم طرف ته تاوي نو هغوی تاوي موږ خو د دې ټکنالوجۍ سره تاویږو را تاویږو که چېرته بېدیني پکې راشي یو سره خلک بېدینه کېږي که په الله پورې خاندي یو دغه طرف ته روانېږي که د پیغمبر مذاق پکې یو دغه طرف ته روانېږي که د ملحد خبرې واوري یو هغه طرف ته روانېږي که د فحاشۍ خبره واوري د یو سره روانېږي که ډمه ویني یو دی د هغې سره ملګری که ډم ویني د هغې سره ملګری چې کوم طرف ته تاوی تاوه زه خپله څه نظریه خو نشته خپل سوچ خو نشته پښتن هغه قوم دی پښتن چې دی بغیر د هدف او د نظریې نه په دنیا کې ژوند تېروي پوهې په دې څنګه بغیر هدف او نظریې نه یعنې څه نشتي مخې ته چې دی هغې ته ځان رسول غواړي دا زه د زړه د درده دا خبره کړو یعنی دته نه دینی مقصد معلوم دی نه دنیوي الله ولی پیدا کړی
دغه خبره د شاته اچولې. نو دنیا کې څه ټارګېټ څه هدف ځان ته کېدی چې دنیا کې مخکې لاړ شي دا هم نشته، بس ژوند تېروه. نو ژوند څه دی؟ سهار کار له زه د شپې راځه او ښه ټیټ ډوډۍ وخوره او بیا د ښځې نه شهوت پوره کول او بس دغه یو څو کار دي. نه، موږ د دنیا کې لوی مقصد دپاره یو الله بندګي، د هغې نه بعد داسې څه کول چې زموږ د قوم، زموږ د ملک، زموږ د قبیله، زموږ د معاشره مخکې لاړه شي. دې څه کول پکار؟ موږ دنیا کې دې دپاره صرف د خوراکو دپاره نه یو راغلي که نه؟ بعضو پکې د خوراک بیخ بنیاد وویستو، هر شي باندې موږ ځان خرابو. دې خوراک له راشه ګوره کومه به زه تاسو ته وایم. اوس لاړ شه هغه خلکو ته وګوره، دا غرب غیر مسلمه چې دي، بلکې د عربو ته وګوره، دوی هم په دې کې زموږ نه ښه دي. نو د دوی د روټۍ هم یو حد وي، دې نه زیات نقصان ورکوي. موږ چې په هر شي ورځو چې ځان هم پرې خراب کړی نه برېږدوی نه، الا دین. دین کې نه ورځو، هغه ډېر لږ بیا په دیندارۍ کې جوور ورننوځي. خو نور که دنیا هر شی دې راته کېښو که نه، نو زموږ په زړه کې دی چې یا به دې ختموم یا به مې ختموې، درې بدار پکې بله نشته. دا نقصان دی. ژوند تېروي ښکلی ژوند یو هدف کې دی، یو مقصد کې دی، یو ټارګېټ کې دی. نو الله دې زموږ په معاشره باندې خپل خاص رحم وکړي. الله دې زموږ د زنانو حفاظت وکړي، او څوک چې زموږ زنانه بې پرده کول غواړي یا زموږ معاشره خرابول غواړي یا زموږ ځوانان په نشه کې او په فحاشۍ کې اخته کول غواړي، رب العالمین د دنیا او آخرت کې تباه و برباد کړي. خو دا دومره خطرناک دشمن دی. الله څه وایي؟ انه یراکم هو وقبیله، یقینا هغه نی تاسو لره او قبیله د هغه، من حیث لا ترونهم، د هغه ځای نه چې نه یې تاسو هغوی لره. ډېر خطرناک دشمن دی. الله وایي معمولي مه ګڼئ. ولې خطرناک دی؟ منګه ییني او منګه نه یینو، نو خطرناک نه شو؟ خطرناک دی. الله وایي هغه او د هغه قبیله، د هغه دا قوم، د هغوی دا نسل تاسو اینی او تاسو یې نه یینئ. نو دې نه یو فایده. شیطان پیری دی، یعنی شیطان اصل پیری دی. بیا په دې پیریانو کې مسلمانان دي، کافران دي، یهودیان دي، نصارا دي، هندوان دي، بلکې د مسلمانانو کې چې رسم کومې فرقې دي دا په دوی کې هم شته. دا فرقې په دوی کې هم شته. خو دا پیری الله داسې پیدا کړی دی چې دی په اصل شکل کې لا هېڅ چا د اوسه پورې نه دی لیدلی. د شکل بدلی یو دا موږ ته د وړوکوالي نه ښوی شوی دی، د شیطان شکل دی چې غټ غټ نوکونه دي، خیال هم دی که نه؟ اوږدې اوږدې خپې دي، اوږده پوزه ده او داسې اوږد مخ یې دی، شیطان پیری. او دا تصویر د وړوکوالي نه زموږ ذهن کې پروت دی. خو پیری که چېرته څه تذکیره یا څوک څه تصویر هم جوړوي نو پیري له داسې تصویر، دا پیری لیدلی چا دی؟ پیری خو په اصلي شکل کې نه لیدی کېږي. پیری که تا لیدلی وي خو یا به د انسان په شکل کې ځان را بدل کړی، یا د سپي په شکل کې، یا د مار په شکل کې، یا د بل شي په شکل، خو خپل شکل کې خو ته نشي لیدی. او یا به اینې نه او کېدی چې خبرې ورسره کوي، چا پیري سره خبرې شوي خو لیدلي به یې نه وي، نو داسې هم کېدی شي. خو که څوک دا دعوه کوي چې ما پیری په اصلي شکل کې لیدلی دی، نو دا سړی څه دی؟ دروغجن دی. ولې دروغجن دی؟ الله وایي تاسو یې نه وینئ. الله په خبره کې خو دروغ نشته، دروغجن دی چې ما پیری لیدلی دی. نو موږ یې نه وینو او موږ اینی، نو دشمن خطرناک دی. إنا جعلنا الشياطين أولياء، یقینا من ګرځولي دي شیطانان دوستان، للذین لا یؤمنون، دا هغه کسانو چې ایمان نه راوړي،
دې کې دننه یو نصیحت پروت دی چې ګورې د شیطانانو سره دوستي هغه خلک کوي چې ایمان نه راوړي. مؤمن د شیطان سره دوستي نه کوي. مؤمن د شیطان سره څه کوي؟ دشمني کوي، او خنره دشمني ورسره کوي، خټېر دشمني ورسره کوي. اوس ګوره د مشرکین مکه په یو رواج باندې برت کیږي. د هغوی طریقه دا وه، هغوی دا یو خبره د ځان نه جوړه کړې وه چې څوک هم راشي طواف کوي د بیت الله، نو دی په خپلو کپړو کې نشي کولی چې د بهر نه راشي. دی به کپړه الي د قریش نه کوم چې د مکې اوسېدونکي. دا هغوی یو خبره جوړه کړې وه، وایي بهر نه چې کپړه راوړي په هغې کې طوافونه نه کېږي. نو کپړه به د چا نه رالي؟ قریشو نه. اوس که د قریشو سره کپړه میلاو نه شو نو بیا به یې لغړ طواف کو. نارینه زنانه ګډ وډ به لغړ وي دقه شان، او دا هغوی یو عبادت ګڼو. مخکې خبره وشوه چې ابلیس کوشش د څه کوي؟ چې عورتونه ښکاره شي. نو دلته الله ووی چې دا بې ایمانه چې کوم دي د ایمان چې نه یې راوړی دا د شیطانانو ملګرتیا کوي. نو د ملګرتیا یو صورت دا دی ګوره چې د الله د کور په خوا کې هم دوی عورتونه ښکاره کړي او لغړې ګرځي، او د ځان نه یو خبره جوړه کړې ده چې دلته به طواف د چا په جامه کې کوي؟ د قریشو په جامه کې به کوي. هغه قریش چې مکه کې اوسېږي، حرم کې، حرم په حدودو کې چې کوم پراته دي د دوی په جوړه کې به طواف کوي. نو ظالمانو به خپل تجارت هم روان کړه، خو چې کپړه به نه و نو بیا به لغړ طوافونه کېدو. الله وی وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، او کله چې وکړي دوی بدکار. بدکار نه مراد څه دی؟ لغړ طوافونه کول. کله چې دا مشرکان لغړ طوافونه کوي او ته دې دلیل وغواړي چې دلیل څه دی؟ دا دلیل د نن سبا د ډېرو مسلمانانو سره هم دا دلیل دی چې کله دې ته یو کار تپوس کړي دا کار ته ولیکه دلیل دا بیانوي. او دا د پخوا نه دا دلیل را روان دی. پخوا نوح علیه السلام د وخت نه والا او د اوسه پورې د قیامت پورې به وي. څومره ښایسته دلیل دی. قالوا وی دوی وجدنا علیها آباءنا، موندلی دي موږ په دې باندې پلاران خپل. دا دلیل دی. ولې کوئ دا کار؟ پلار نیکه کړي دي. مسلمانانو کې شته که نه چې داسې وایي؟ ته به ورته زارش نه کړي، قرآن او حدیث ورته بیان کړي دی پلار نیکه نه دي کړي او پلار نیکه کړي دي. نو دا دلیل د پخوا نه را روان دی پلار نیکه کړي. خو په دې خلاصې نه چې پلار نیکه غلط کار وکړي ته به یې کوې. ما یو ورځ یو تعلیم یافته جاهل ته دا ووایي او په سټور د دوايانو کې ناست و، دوايانې یې خرڅولې. نو دا خبره شو د پلار نیکه ده. نو ما ورته ویل ګوره ته خو ما یو هوښیار سړی. اوس که پلار نیکه ظلم کړی او که پلار نیکه پردی حق خوړلی او که پلار نیکه نور په ناحقه کارونه کړي ته به هم کې. زه د شریعت دا مسله خو یعنې که د دین یو مسله ته بیانومه خو ته زموږ مذهب کې نشته او پلار نیکه مذهب او دا ستا پلار ظلم کړی ته به یې کې. نو رب الکعبه ما ته دقې شانې ووایي چې هغوی کړي دي نو بیا خو موږ هم کوو. یعنې که هغوی ظلمونه کړي دي موږ به یې هم کوو. که هغوی په ناحقه څوک وجلي دي موږ به یې هم ووجو. که هغوی د چا حق خوړلی موږ به یې هم خورو. او عجیبه ده دا پلار نیکه دوی ته په دنیوي خبرو کې نه رایدېږي. په کوم ځای کې ورته رایدېږي؟ دین کې. او پلار نیکه زمونږ پخواني چې هغه سعودي عرب ته مزدورۍ ته راغلي نو ته سعودي راغلي هغوی دوبۍ ته او د انګریزانو ملکونو ته کویت ته تللي نو ته څنګه؟ هغوی ګاډي ګرځېدلي وو ته ګاډي ګرځي. نو دې څه وایي جواب کې؟ وایي نو هغه د هغوی وخت و اوس چې دی حالات داسې دي. دغه شان د دین په مسله کې مو وایه وایي او زه منم چې هغوی په دې کې خطا شوي دي او قیامت په ورځ ما نه دا تپوس نه کېږي ته دوی په خطا پسې روان وي که نه. قیامت په ورځ تپوس نه کېږي ته قرآن او حدیث پسې روان وي که نه. پلار نیکه به غلط و خو په جهر سره وایه په غلطه. ولې څه چل
زما پلار دی غلطي وکړي زما نیکه دی غلطي وکړي زه خصپا یم غلطي کړې دا کاري غلط و په دې کې نه منم خبره ختمه شو دا پلار نیکه ما د جهنم نه نشي خلاصولی نه مې د الله په مخ کې دوی بیا د الله د سوال نه بچ کولی شي نه په قبر کې دوی ماله فایده را کولی شي ولې زه دا خبر کوم چې پلار نیکه دي پلار نیکه دي نو دا د دوی دلیل دی ولې لګړ ثواب کوئ وجدنا علیها آباءنا زموږ پلار نیکه دا کار کړی نو دویم خبرې ته ګوره دروغو ته والله امرنا بها او الله حکم کړی دی موږ ته په دې سره الله موږ ته وایي چې لګړ ثواب کوئ نو په الله باندې دروغ جوړوئ چې څه ورسره نشتي نو خبرې به چا ور وتپله په الله باندې ظالمان دي ګوره د الله نه هېري الله وی موږ ته ویلي چې داسې کوو قل ته ورته ووایه ان الله لا یأمر بالفحشاء یقینا الله حکم نه کوي په بد کار تاسو د منلو خبره چې الله دې ووایي چې تاسو لګړ توابونه کوئ دا الله ویلی شي یا ویلي سي الله خو د فحاشۍ چاته نه وایي الله خو موږ ته ښایسته دین درنې خبرې دروند کار ښوولی د حیا اوس الله څه وایي چې کمیس پرتوګې وباسي او لنګ او صادر لرې کړي او د کعبې نه طواف دغه شان لغړ کوي ښځې او سړي ورته ووایه پیغمبر الله خو داسې نه دي ویلي اتقولون علی الله ما لا تعلمون ایا وایي تاسو په الله باندې هغه څه چې پرې نه پوهېږئ په الله باندې دروغ جوړوئ ځان نه خبرې کوو ګوره دروغ جوړول په هر چا باندې ګناه ده خو چې په الله باندې جوړ کړي نو هغه به څومره غټه ګناه قل امر ربي بالقسط ته ورته ووایه حکم کړی دی رب زما په انصاف سره رب زما د فحاشۍ نه ویلي رب زما خو ویلی چې انصاف کوئ انصاف یې په دې یاد کو چې یعنې تاسو انصاف ونه کو په الله هم دروغ جوړ کړو انصاف دا و چې تاسو دلیل ښوولی وی آسماني د وحي نه دلیل راوړی دی چې وګوره الله ویلی دی دا پې دلیل دی دا وحي دلیل دی چې لغړ ثواب کوئ نو ظلم هم وکړو په الله باندې هم دروغ جوړ کړو او عام انصاف تی مراد دی چې یعنې الله موږ ته ویلي چې هر څه کې انصاف کوئ وأقیموا وجوهکم عند کل مسجد او برابر کئی مخون خپل خوات د هر مسجد څه مطلب دی مخونه برابر کئی خوات د هر مسجد کیدی شي بارک الله فیک یو دا چې هر ځای کې چې هر کله چې مونځ کوئ نو مخ قبلې ته برابر کړي او یو دا چې واقیموا وجوهکم عند کل مسجد هر ځای کې چې مونځ کوئ هر ځای کې چې سجده لګوئ نو د الله د رضا دپاره وکئ د الله د رضا دپاره وکئ دا الله موږ ته ویلي دي وادعوه مخلصین له الدین او دعاګانې غواړئ د هغه نه خالص کوونکي هغه لره د بلنې الله خو دا ویلي دي الله خو دا نه دي ویلي چې تواب کوئ په څه حال کې چې لغړې نه دا خو الله اوس ویلي دي انصاف کوئ الله وی اخلاص په ځان کې راولئ قبلې ته مخ کوئ د سجدو د منځونو اهتمام کوئ او چې کله د مرستې دپاره بلنه کوئ نو چا ته کوئ الله ته کوئ دا خو الله ویلي كما بدأكم تعودون لکه څرنګه چې اول پیدا کړي یې تاسو دوباره به واپس کیږئ تاسو اوس سړی چې د دې څه مطلب شو یعنې خبره د څه روانه وه چې الله دا وایي دا وایي منځ کې پکې دا راغله چې څنګه الله پیدا کړي اول پیر دغه شان بیا پیدا کړي نو یو دا چې دوی به دا تواب څنګه کوو لغړ به کوو او انسان څنګه پیدا دی لغړ پیدا دی نو قیامت په ورځ به هم دغه شان راپاسي خبرې سره خبره جوړه شي هلته هغوی د آخرت نه منکر دي نو رب العالمین ورته منځ کې دا خبره ور واچوله اکثر د هغوی آخرت نه مني که
او آخرت ولې نه مني دا خبره زړه کې ده چې موږ به الله بیا څنګه راپاسوي نو الله ورته دلته منځ کې خبره وکړه چې څنګه مې اول پیر پیدا کړي دغه شان بیا راپاسو بله دا چې دا خو هغوی ته نصیحت روان دی که نو دا هم نصیحت شو منځ کې چې دا خپله عقیده برابر کوي الله به تاسو راپاسوي یقینا به هم راپاسوي داسې به هم راپاسوي لکه څنګه چې اول پیر پیدا کړي دلته دا فایده بله یاده کوي د دنیا باندې دا دنیا کې نوکاري مه لګوئ نوکاري بعضو پکې دا نوکونه سم ښخ کړي دي جدا کېږي ترې نه شرمني سمه جدا کول یې صحیح ګران دي د دنیا نه دومره کوو چې ګزاره پرې روانې څنګه چې د دنیا ته راغلی وي دقه شان به تېر شي ځکه الله قرآن بل ځای کوي وترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم هسې چې دله ما در کړي دغه به ټول شاته پرېږدي نو ماشوم کوم خیال کړی دنیا ته چې راشي لغړ توغړي دا مړی چې په کټ پروت لامبه یې سو سره یي حقه شی بلکل حقه بلکل حقه شان ماشوم راغی هېڅ ورسره نشتي مړ شو او تو هېڅ ورسره نشته نو د دې په دې منځ کې دا ژوند بیا هم داسې تېر کړې چې قناعت والی وي چې ته ګزاره وکړې په هغه څه چې در الله در کړي دی او په هغې راځي شپه او ورځ پسې مه یو کوه عبادتونه پسې مه خرابوه خپل بدن پسې مه تباه کوه د بچو او د زنانو حق پسې مه خرابوه دومره یې کوه چې بس ګزاره روانې وړې ته هېڅ هم نه شي هېڅ ته هم نه شي وړی نو کمقل د هغه انسان چې د هغه څه دپاره خپل دنیا هم تباه کړي او آخرت هم تباه کړي چې سره ځان سره وړی هم نه شي کما بدأکم تعودون دا خو اوس الله نصیحت وکړو چې الله داسې ویلي دي خو الله چې کومه خبره وکړي آیا دا ټول خلک یې مني نه او که الله غوښتی نو په دې ټولو خلکو یې په زور منلی شو که نه منلی شو دا دغه طریقه نه ده ځکه چې امتحان دی نو ځکه الله وایي فریقا هدا یوې ډلې ته یې هدایت کړی دی وفریقا حق علیهم الضلاله او بله ډله ثابته شوې ده په هغوی باندې ګمراهي یوې ته هدایت میلاو شو او بله څه شوه ګمراه شو اوس سوال دا دی چې یوې له الله هدایت ورکړو دي بلې له ولې هدایت نه ورکوي نو جواب الله چا سره ظلم نه کوي واوره انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله یقینا دوی نیولي دي شیطانان دوستان سوا د الله نه نو الله دوی سره څه ظلم وکړو نه دی دوی د شیطانانو سره دوستیانې کړي چې دوستانې کړي دي بیا الله په ګمراهۍ کې پرېښودي ويحسبون أنهم مهتدون او ګمان کوي دوی چې بېشکه دوی هدایت والدي دا عجیبه ده چې یو سړی ګمراه یو ځان ته څه وایي ځان ته هدایت والا وایي په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله روان درس کې به د 11 آیت نه شروع کوو پای کې الله نور وصیتونه هم کړي دي رب العالمین دي موږ پوه کړي په قرآن باندې هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبلة قلبي كعبة ربي